د هغې نه بعد به انشاءالله نن یوه بله خبره شروع کوو، انصاته واستماعه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې چې به چا خبره کوله نو هغه به ورته غلی کېناستو او دې خبرې ته به یې غوږ ایښودو. اوس د پیغمبر دا غلي کېناسته څنګه و، دا غوږ ایښوده څنګه و خبرې ته، د دې په باره کې به خبره کوو. د دې نه مخکې چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره شروع کړو، دا خبره یاد ساتئ چې د رب العالمین په هغه اوچتو نعمتونو کې یو نعمت هغه د غوږ دی او د اورېده دي. دا د الله اوچت نعمت دی. او وګوره هغه کسانو ته که دا نعمت محسوسول غواړي چې کم کاڼه دي او د دې نعمت نه الله محرومه کړي دي، بلکې صرف هغه وګوره چې اوري پوره نه، نو کله غوږ کې مشین لګولی د هغې ورته ځان له تکلیف وي، هغه تیزول، هغه رو کول، که سزي کې ترې پاتې شي مشکل ورته جوړ شي. او بیا وګوره هغه بوډاګانو مشرانو ته چې عمر زیات شي او غوږونه دا پې درانه شي، اواز نه اوري پوره، نو چغې به ورته وایي. که چېرته د دې ټولو خلکو ترتیب دا وی موږ به څومره چغې وهلی، موږ به څومره په شور سره خبرې کولې، او که چېرته موږ د یو بل خبرې نه اورېدې موږ به څه پوهېدی په یو بل باندې. نو دا د الله په نعمتونو کې یو لوی نعمت دی چې الله دا غوږ موږ له راکړی، او دا اورېدو طاقت دا الله موږ ته نصیب کړی. او ځکه الله سورة النحل کې دا نعمت ذکر کړی دی، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله وی ما تاسو د میاندو د خېټو نه راویستي چې تاسو په هېڅ هم نه پوهېدئ. دا د الله یو نعمت دی چې د میاندو د خېټې نه د انسان د راویسته. نو بیا بل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. نو بیا الله غوږونه درکړو، سترګې درکړي، زړه خوله یې درکړه. ولې الله؟ لعلكم تشکرون، د دې دپاره تاسو شکر د الله ادا کړئ. سورة المؤمنون کې الله دا خبره کړې ده، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. الله غزات ته تاسو له غوږونه درکړي، نو سترګې درکړي، نو زړه، نو خوله، نو جواب داسې پسې بیا ځه. الله وی ګیله کړې ده ګوره، قلیلا ما تشکرون، ډېر لږ تاسو شکر د الله ادا کوئ. ما نه به خبره ډېره اوږده شي که زه تاسو ته د دې غوږ عجایبات بیان کړم چې دا په څه طریقه د آواز اوري. تاسو ته دا پته شتي دې باره کې لږ بحث وکئ، سرچ وکئ، او د انټرنیټ د جاخو دپاره استعمالیږي، د فایدې دپاره استعمال کړئ. وګورئ چې د انسان په څه طریقه دا خبره اوري، نو دا آواز دومره تیز راځي، دومره تیز. که چېرته دې غوږ کې د آواز د صفا کولو او د رو کولو او د ودرولو سیسټم نه وی، موږ په یو ټکي سره کڼېدو. دا آواز چې زما دې غوږ ته راورسي او زما د آواز چې ستا دې غوږ ته در ورسي، نو دننه الله بیا داسې ترتیب جوړ کړی دی چې د آواز ودرئ، نو صفای کي، نو مناسبي کي د انسان دپاره، نو دننه ورشي. دا اوس پرېږده عامې خبرې، دا زه تاسو ته په سپیکر کې درس کوم، آواز زما ښه تیز دی، خو تاسو ته مناسب در روان دی. هذا خلق الله، دا هغه پیدایش دی چې الله کړی دی چې یو ډاکټر یې نشي کولی، یو انجینیر یې نشي کولی، یو انګریز یې نشي کولی، یو ټکنالوجي نشي کولی. مشین یې جوړ کړی دی وړوکی غونته کې، هغه هم کله صحیح او کله خراب او کله تیز شو کله روش. اوبو نه ساته، نور نه ساته، او دا غوږ ته وګوره، نور اوبه ګن ورته دننه لاړ شي او ګوزار پې کله ولګي او هغه کار کوي.
دننه ناشنا سیستم او دا سو پردی دی گوره دا غوږ کې دننه ډېرې پردې دي په هره پرده باندې چې د اواز ځي دا برابرېږي هره پرده باندې چې د اواز ځي دا برابرېږي تا ته داسې هم نه چې بس یوه نه درغی دا لږ برابر شو بیا درغی بیا او صفا شو تا ښه مزېدار واورېد داسې پیدایش بل څوک وکړي نشي کولی دا پیدایش د الله دا څومره اوچت نعمت دی چې موږ له را کړی ځکه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سحر په اذکارو کې یو دعا وي د حدیث امام ابو داود راوړی دی عبدالرحمن ابن ابي بکر وی د ابو بکر رضی الله عنه زوی عبدالرحمن یو ګوره عبدالرحمن سبحان الله دا نومونه بلکل یو شان دي یو دی ابو بکر یو دی ابو بکره د ابو بکر زویم عبدالرحمن دی د ابو بکر زویم عبدالرحمن دی خو ابو بکر چې دی هغه ابو بکر صدیق دی هغه مشر صحابي زویم د هغه صحابي دی دا ابو بکر دی بکره دا صحابي دی زوی صحابي نه دی دی ورځ خپل پلار ته وایي چې ای پلاره زه تعینمه چې ته هر سحر ماښام دا ذکر درې پیرې وی دا دعا اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت امید دی تاسو سحر ماښام اذکار کې وایي د سحر ماښام په اذکارو کې او د دې معنی څه ده یا الله ما ته عافیت راکړه زما په بدن کې یعنی بدن مې روغ ساته یا الله ما ته عافیت نصیب کړه زما په غوږونو کې خاصی ذکر کړی یا الله ما ته عافیت نصیب کړه زما په سترګو کې لا اله الا انت ستا نه علاوه بل څوک د عبادت حقدار نشته او ته دا هم وې اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت دا هم تاسو وایئ انشاءالله دا هم ته سحر ماښام درې پیرې وې هغه ورته نعم یا بني او دا خو زه ویمه إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوري دلو دا بيوي سحر بيوي ما خام بي فأحب أن أستن بسنته او زما دا خوخه دی چې پیغمبر په نقش قدم روان مقصدی خبره سوا چې زما په دې غوږونو کې ما ته عافیت را نصیب کړي اته معلومه وه چې دی لوی نعمت دی ځکه به دا وي چې یا الله دا نعمت راته وساته ځکه یو حدیث کې داسې راځي د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مجلس نه کله پاسېدو که نه اکثر به دا دعا وي چې کله مجلس نه وپاسېدو او ډېره اوږده دعا د امام ترمیزي راوړې ده اوږده ده خو زه هغه ټولې دعا له نظم خو په هغې کې دا دي ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا منس کې پکې دا دي یا الله موږ له فایدې راکه زموږ د دې غوږونو نه غوږونو نه فایده خلک څنګه لي نه د تېر شوي حدیث کې څه دعا کې چې روغ وي نو فایده به ترې والې که یا الله زموږ د سترګو نه موږ له فایده راکړه زموږ د طاقت او د بدن نه موږ له فایده راکړه ما احییتنا چې څو پورې ژوندي یو واجعله الوارث منا یا الله چې څو پورې موږ ژوندي یو د مرګه پورې د زموږ د غوږونه او د سترګې او د بدنونه او د طاقتونه مه ختموه ما پسې اکثر ملګري شي منځ کې خبره ده هغوی دا شکایت کوي د دې بیماریانو او د بد نظر او د سختو حالاتو او برکت نشته ډېر مسلمانان د سحر او ماښام اذکار یا عام اذکار چې کوم پیغمبر نه ثابت دی هغه پېژني یو سړی چې هر سحر دا دعا وایي چې اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت درې پیرې دی دا ذکر سحر وایي درې پیرې ماښام وایي رب العالمین د بدن ساتي که که ته دا وایي چې زه به د طاقت ګولۍ خورم او زه به ورزشونه کوم او زه به دا کوم او دغه به کوم زه به برابر یم نه دا اسباب دي ساتونکی د بدن چې روغ یې دله وساتي هغه رب العالمین دی کله یو سړی ګورې د بدن نه ګډوډي
ظاهري شکل چې ویني په بد حال غټ بدن ګرځېدی نشي سایره ماتي د مرګه پورې روغي کله یو سړی ښه ښایسته بدن لري ظاهره کې هېڅ بیماري پکې نه एकदम الله داسې رواچي چې هغه هر څه ختم کړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقصد مې د خبرې دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به خاص دا نعمت ذکر کوو نو دا اوچت نعمت هسې به نه ذکر کوو